پیشو او موزې. ونه و په یو لرې سیمه کې یو ژرندګر له خپلو درې زامنو سره اوسېده. هغه تل خپل کشر زوی مارکیوس تر ټولو ګران و. خو کله چې ژرندګر مړ شو، ژرنده یې مشر زوی خر دویم زوی ته او پیشو کشر زوی مارکیوس ته پرېښوده. د پیشو نوم پوس و. مشر ورور یې وخندل او هغه یې خپلو کارونو ته پرېښود چې خپل روزګار خپله پر مخ یوسي. خو مارکیوس ډېر خواشینی و چې پلار یې ولې ورته پیشو پرېښودلې. او پوس، زه تا سره څه وکړم؟ زه ډېر په مشکل ځان ته ډوډۍ پیدا کوم. زه نه ژرنده لرم او نه خر. زه به څنګه ژوند وکړم؟ خو یو عجیب جادو وشو چې مارکیوس یې حیران کړ. تشویش مه کوه، زه تا سره مرسته کولی شم. پوس، ته خبرې کولی شې؟ یو پیشو ما سره خبرې کوي؟ او زه ډېر څه کولی شم. ته ماته یو بکس او 2 جوړې موزې راکه، بیا وګوره چې څه کولی شم. مارکیوس اوس هم حیران و، خو اندېښنه یې دا وه چې بکس او موزې له کومه کړي. خو د پیشو خبرو ورته هیله ورکړه. سمه ده پوس، زه به درته بکس او یو جوړه موزې درکړم او به ګورم چې ته څه کولی شې. مارکیوس یو اندازه پیسې واخیستې او موچي ته ولاړ. خو موچي د مارکیوس دغه عجیبه غوښتنې ته حیران شو. د پیشو لپاره موزې؟ ته مطمئن یې؟ هو، لطفاً. پوس ډېر ژر موزې او غټ بکس ترلاسه کړل. تا چې څه غوښتل ترلاسه دې کړل، اوس ووایه چې څه کولی شې. لومړی خو زه ځم چې ماښام ډوډۍ پیدا کړم. پوس داسې ځای ته ولاړ چې سوی ونیسي. هغه په خپل بکس کې څو دانې ګازرې او کاهو کېښودل او د بکس خوله یې پرانیسته. څو شېبې وروسته څو دانې سوی راغلې او بکس ته یې ټوپ کړ. او پوس ژر ورغی او د بکس خوله یې وتړله. ومې نیوه. هغه دا ټول سوی مارکیوس ته یوړل. دا واخله، دا مو د ماښام ډوډۍ. پوس، تا ماته سوی راوړي، ډېره زیاته مننه. هغوی ماښام په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړله او بلې ورځې ته یې هم پاتې شوې. خو بلې ورځې ته پیشو آرام ونه کړ او بیا یې له همدې تخنیک څخه کار واخیست او نورې سویې هم ونیولې. په لاره کې یې پرېکړه وکړه چې د پاچا ماڼۍ وویني، خو ساتونکي یې مخه ونیوله. ما پرېږدئ، زه د پاچا لپاره ډالۍ لرم. هغه خبر شي چې تاسو زه لاره کې نیولی یم، نو هغه به خفه شي. پیشو موزې په پښو کړي او خبرې کوي. دا به خامخا د پاچا لپاره خاص وي، پرېږده چې لاړ شي. ساتونکو پوس تر هغې څاره چې له دروازې ننوت. هغه ژر پاچا او ملکې شهزادګیو ته ورسېده چې په حیرانۍ یې خبرې کولې. ښاغلیه، زما نوم پوس دی او د کربس د مارکیوس پیشو یم. هغه تاسې ته درناوی کړی او تاسې ته د سوی په ډالۍ کې راوړي. هیله ده چې دا قبول کړئ. اوه، دا څه له جادو ډک پیشو دی. ښه به نه وي که هغه له موږ سره پاتې شي. ورشه او خاوند ته دې ووایه چې موږ د هغه ډالۍ قبوله کړه. مننه زما مشره. شهزادګۍ چې پیشو له موزو سره ولیده ډېره خوشحاله شوه. موږ باید تا ته پوس له موزو سره نوم درکو. وګورئ چې هغه وږی درنه لاړ نه شي. هغه ته ښې شیدې او پیروی ورکئ. فریګو چې د پاچا خاص نوکر و، ټول هغه څه یې وکړل چې شهزادګۍ ورته امر کړی و. پیشو شیدې او پیروی وخوړه او په خوښۍ له ماڼۍ څخه ووت. او کله چې مارکیوس ته ورسېد، هغه ته یې ټوله کیسه وکړه. پوس له موزو سره تا له شاهي کورنۍ سره ولیدل؟ ما ته ووایه چې شهزادګۍ څنګه وه؟ او هغه ډېره سپینه او ښکلې وه. بیا یې ماته شیدې راکړل. خوږ او مهربانه زړه یې و. ته باید له هغې سره واده وکړې. زه ستا خاوند یم، خو شهزاده نه یم. هغه شهزاده چې غټه ماڼۍ ولري، هغه به ورسره واده کوي. پوه شوې؟ پوس نور څه ونه ویل، خو هره ورځ به ماڼۍ ته ته او پاچا ته به یې 2 یا 3 سوی ډالۍ کولې. ډېر ژر پوس له موضوع سره خبره مشهوره شوه چې یوه پیشو له موضوع سره خبرې کوي او خپل خاوند ته سوی ښکاروي او پاچا ته ډالۍ ورکوي. په ماڼۍ کې یو غټ ځناور اوسېده چې هیڅوک یې مخې ته ورتلی نه شو، او که څوک ورتلی هم هغه یې خوړه. خو پیشو میړانه وکړه او دروازه یې ور ټک ټک کړه. غټ ځناور چې دروازه خلاصه کړه او پیشو یې له موضوع سره ولیده، نو ډېر حیران شو او بیا یې وخندل. دا څه دی؟
پیشو له موزو سره. او پیشو چې خبرې هم کوي شي جنابه. او خبرې هم کوي. ته به هماغه پوس له موزو سره یې چې ما یې په اړه اورېدلي دي. او ته به هماغه غټ او پیاوړی ځناور یې چې هر څوک ورڅخه ډېر ویریږي. ځناور ډېر خوشحاله شو چې د خپل ځان په اړه یې تعریف واورېده. ته نیکمرغه یې چې زه پیشوګان نه خورم، دننه راشه. پوس ماڼۍ ته دننه ننوت، خو غټ ځناور حیرانه و چې پیشو څه له راغلې ده. تا دلته څه کوې؟ زه غواړم چې ستا جادویي قدرت وګورم. ما اورېدلي چې ته په یو غټ حیوان بدلېږي. دا رښتیا دي؟ هو، دا رښتیا دي. ته یې ماته ښودلی شې؟ زه ډېر لیوال یم. غټ ځناور په ستر زمري بدل شو او پیشو ترې ووېرېده. پیشو له ډېرې ویرې ټوپ ووهه. سمه ده، زه پر تا باوري شوم. بیرته خپل حالت ته راشه. اوس دې باور راغی؟ هو، اوس مې باور راغی. ښه؟ ته په وړوکي حیوان هم ځان بدلولی شې؟ ته ډېر غټ یې که نه؟ هیله کوم. زه په هر څه بدلېدلی شم. دا وګوره. هغه په څو شیبو کې په یو کوچني موږک بدل شو. پیشو هم دې شیبې ته په تمه وه. هغه یې په ټوپ کړ او هغه یې ژر وخوړه. دا ډېر درانه خواړه و. هغه له ماڼۍ څخه ووت او سر یې لوړ نیولی و. هر څه د هغه له پلان سره سم روان و. هغه د خپل خاوند څنګ ته راغی. نن سوی نه وې؟ صاحبه، راځه چې نن سیند ته لمبا وکړو. اوس؟ هو صاحبه، همدا اوس. ما باندې باور وکړه. مارکیوس حیران و، خو له پوس سره سیند ته لاړ. هغه کالي وویستل او ځان یې سیند ته وغورځاوه. پوس ژر د یوې ډبرې شاته پټ شو او منتظر شو چې د پاچا کاروان راشي. هغه پوهېده چې د پاچا کاروان هره اونۍ له همدې لارې تېرېږي. هغه منتظر و چې کله کاروان را نږدې شي او بیا وروسته یې چیغې شروع کړې. مرسته! مرسته! کاروان ودرېده. پاچا سر راوویست ځکه دا غږ ورته آشنا و. پوس، ته دلته څه کوې؟ پاچا صاحب، زما له خاوند مارکیوس سره مرسته وکړه. هغه د لمبا لپاره سیند ته ټوپ کړی او چا یې کالي وتښتول. که هغه ژر له اوبو څخه راوباسئ نو دا به ډېر ښه شي، ځکه چې هوا ډېره سړه ده. ساتونکو، زما تر ټولو ښکلي کالي را واخلئ او مارکیوس ته یې وسئ او هغه چې ځان وچ کړ دا کالي ورکړئ چې ګرم شي. ساتونکي سیند خواته لاړل او هغه ته یې شاهي کالي واغوستل او له ساتونکو سره یو ځای را روان شو. هغه د یو شهزاده په شان ښکاره کېده. شهزادګۍ له کاروان څخه سر راویست او مارکیوس هغې ته په لومړي ځل وکتل. اوه، د کاراباس مارکیوس خو د یو ښکلي شهزاده په څېر ښکاري. شهزادګۍ، څنګه چې ما فکر کاوه دا خو هماغه شان ښکلې ده. مارکیوس د پاچا خواته لاړ او هغه ته یې درناوی وکړ. زما پاچا له دې مهربانۍ دې ډېره مننه. نه، له تا مننه. آخر ما د کاراباس مارکیوس ولیده. مونږ هره ورځ تا له ډالیو خوند اخلو. مونږ ډېرې خبرې لرو خو لومړی باید تا کور ته ورسوو. راځه چې له دې ځای لاړ شو. پوس چې دا هر څه لیدل ناڅاپه پاچا ته خبرې شروع کړې. پاچا صاحب، موږ به ډېر خوښ شو که ته زما د خاوند ماڼۍ ته راشې. همداسې نه ده صاحبه؟ مارکیوس پوس ته په حیراني وکتل. زما ماڼۍ؟ پوس سر وښوراوه او فکر یې وکړ چې مارکیوس حیران دی. هغه پرېکړه وکړه چې د هغه خبره ومني. هو پاچا صاحب، زه تاسې ته بلنه درکوم چې له موږ سره په ماڼۍ کې ډوډۍ وخورئ. راځئ چې لاړ شو. ډېر ښه، راځئ چې ځو. مارکیوس له پاچا سره وخوت او پوس د هغوی کاروان مخې ته منډې وهلې او هغوی یې د غټ ځناور لور ته بوتل. غټ ځناور ډېره ځمکه او ډېر بزګران درلودل، خو پوس ټول بزګران ګواښلي وو. پام وي چې پاچا را روان دی. که پاچا وپوښتل چې دا هر څه د چا دی، بیا ورته ووایه چې دا هر څه د کاراباس مارکیوس دی. که داسې مو ونه ویل، پاچا به درباندې سر پرې کړي. بزګران ډارېدلي وو او په ډار یې د پوس خبره ومنله. د پاچا کاروان را نږدې شو. پاچا له کړکۍ څخه سر راښکاره کړ او بزګرانو باندې یې غږ وکړ. دا ځمکې د چا دي او تاسې د چا لپاره کار کوئ؟ د کاراباس مارکیوس دی پاچا صاحب. پاچا او کورنۍ یې ډېر حیران شول. د کاراباس مشره،
دا خو ته ډېره ځمکه لرې. مننه پاچا صاحب. کله چې د پاچا کاروان د غټ ځناور ماڼۍ ته راورسېده، پوس هر څه چمتو کړي وو. هغه ټولو ته ښه راغلاست وویل. پاچا کورنۍ او مارکیوس په ډېر درنښت راښکته شول او ماڼۍ ته ورننوتل. واو، څومره ښکلی ماڼۍ. بالکل ډېر ښایسته دی. مارکیوس په دې وپوهېده چې دا د هغه ماڼۍ ده. پاچا صاحب، زما د کاراباس ماڼۍ ته ښه راغلی. راځئ چې دننه ډوډۍ وخورو. مارکیوس او پوس د پاچا کورنۍ ته ډېر ښه خواړه تیار کړي وو او ډېر ښه کوربهتوب یې ورته وکړ. پوس ډېر غټ نوکران درلودل چې ډېر ښه خواړه یې پخ کړي وو. مارکیوس او شهزادګۍ همداسې یو بل ته کتل او ملکې او پاچا هم هغوی ته کتل. پاچا او ملکه پوه شول چې د خپلې لور لپاره یې مناسب کس پیدا کړ. پاچا په دې تړاو له مارکیوس سره خبرې وکړې. ښاغلی مارکیوس، زه له تاسې د یو پلار او یو پاچا په توګه غوښتنه کوم ته زما لور سره واده کوې. پاچا صاحب، دا به ستاسې مهرباني او احسان وي. مارکیوس او شهزادګۍ ژر واده وکړ او د ژرندګرې زوی شهزاده شو. مارکیوس د خپل پلار ډېر منندوی و چې هغه ته یې دغه پیشو په میراث پرېښې وه. پوس بیا هیڅکله سوی ښکارې نه کړې. هغه له شهزاده او شهزادګۍ سره اوسېده او په ماڼۍ کې آرام ژوند کاوه.